اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګران زده کوونکو د نن ورځې درس موضوع ده د غیر متصلو ډیټاګانو اوسط. کله چې موږ تکراري معلومات یا ډیټاګانې ولرو او په جمع کولو باندې د ډیر وخت د ضایع کولو څخه مخنیوی کوو، نو موږ به د ضرب کولو عملي څخه کار اخلو، یعنی ډیټا به په خپله فریکونسي یا کثرت کې ضربوو، همدغسې ټول به بیا سره جمع کوو او د کثرت په مجموعه باندې به ویشو. نو دلته که موږ یوه ډیټا په ایکس یو سره فرض کړو او د دې کثرت په اف یو سره وښیو، دوهمه ډیټا مثال په ایکس دوه سره وښیو او د دې کثرت په اف دوه سره وښیو، همدغسې وروستی ډیټا په ایکس ان سره وښیو او د دې کثرت په اف ان سره وښیو. په داسې حالت کې موږ د غیر متصلو ډیټاګانو د اوسط لپاره فرمول لیکلی شو. اف یو ضرب ایکس یو جمع اف دوه ضرب ایکس دوه جمع درې ټکي بیا جمع بیا وروستی ډیټا یعنی اف ان ضرب ایکس ان د دوی ضرب پر د کثرت مجموعه باندې هغه په ان سره ښایو. نو اوس راځو یو مثال ته. مثال وایو چې یو شرکت دی، په دې شرکت کې یو رئیس کار کوي، 15 مدیران کار کوي، 4 مامورین کار کوي. مثال که د یو رئیس معاش 15,000 افغانۍ وي، د یو مدیر معاش 10,000 افغانۍ وي او د یو مامور معاش هغه 6,000 افغانۍ وي. په داسې حالت کې موږ غواړو چې د دغو اشخاصو د میاشتني عاید اوسط پیدا کړو. نو دلته به اول کمیتونه واضح کوو. لومړنۍ ډاټا به لیکو ایکس یو 15,000، د دې فریکونسي رئیس یو نفر دی نو فریکونسي یا کثرت یو شو. دوهمه ډیټا ایکس دوه 10,000 افغانۍ او د دې فریکونسي یا کثرت چې دی اف دوه مساوي کیږي څو مدیران دي 15 نفر. ایکس درې یعنی دریمه ډیټا 6,000 افغانۍ او دغه څو نفر کی 4 نفر دي مامورین، نو اف درې یا فریکونسي یا کثرت به 4 شي. نو دلته دغسې لیکو چې اوسط مساوي کیږي په صورت کې ایکس یو ضرب اف یو یا اف یو ضرب ایکس یو ضرب 15,000 جمع اف دوه 15 ضرب 10,000 جمع 4 ضرب 6,000 پر مجموعه د کثرت نه. د کثرت مجموعه دلته څو کیږي؟ ان مساوي کیږي 1 جمع 15 6 جمع 4 10. د کثرت مجموعه څو شوله؟ 10. نو دلته لیکو 10. نو اوسط به مساوي شي 1 ضرب 15,000 جمع 15 ضرب 10,000 څو کیږي؟ 50,000 جمع 4 وارې 6,000 څو کیږي؟ 40,000 پر 10.
اوس دا سره جمع کوو 15,000 50,000 کېږي 65,000 65,000 65,000 او 40,000 65,000 40,000 جمع کوو 0 0 0 15 څلور 9 شپږ 2 8 کېږي 9,000 په صورت کې لیکو 9,000 او په مخرج کې لرو لاس. نو دلته که دغه په لاس وویشو یو صفر اختصاریږي پاتې کېږي 8,900. نو موږ ویلی شو چې دلته د ټولو ډیټاګانو اوسط څو شولو 8,900. ښه ګران زده کوونکو، هیله ده چې درس مو زده شوی وي، تاسو ته د ستړیا سبب نه وي شوی. تر بیا الله مو مل شه.